ځینو پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د پنجاب ایالت امنیتي چارواکي د غیر قانوني افغان کډوالو د راټولولو، نیولو او ریپورټ کولو په موخه هغه کسانو ته چې د دغه کډوالو په اړه معلومات ورسره شریک کړي نغدي جایزې ورکوي. که څه هم د پنجاب ایالتي حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د 24 نیوز ټلویزیون د راپور له مخې په پنجاب ایالت کې پولیسو اعلان کړی چې د ناقانونه افغان کډوالو په اړه د معلوماتو د شریکولو په بدل کې به اشخاصو ته 10,000 پاکستاني کلدارې ورکړل شي. د پاکستان د لاهور ښار د پولیسو چارواکو هم له دې رسنیو سره په مرکو کې تایید کړي چې دوی په دې وروستیو کې د هغه افغان کډوالو د ایستلو او نیولو بهیر چټک کړی چې ACC او POR کارتونه لري. د پاکستاني امنیتي چارواکو په خبره دا ډول اسناد لرونکي وار د مخه د پاکستان د حکومت لخوا ناقانونه اعلان شوي دي او دوی ته به په هیڅ صورت په دغه هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورنکړي. په پاکستان کې یو شمېر میشت افغان کډوال بیا وایي چې د دوی د نیولو، زورولو او ایستلو بهیر له تیر نږدې یوې اونۍ راهیسې وروسته له هغه په بېساري ډول چټک شوی چې په خبره یې د پاکستان په ځینو ښارونو کې په دې وروستیو کې بریدونه وشول او پاکستان یې پله پر افغانستان واړوله.